درنو دوستانو ستړي مه شئ په یوې نوې ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم درنو دوستانو که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ معلومات تاسو ته په اسانۍ ورسیږي درنو دوستانو په نننۍ ویډیو کې غواړم چې د جنسي کمزورتیا په درملنه درسره وغږیږم دا ویډیو له خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ دا چې اکثره کسان نن سبا د جنسي کمزورتیا څخه شکایت کوي نو په نننۍ ویډیو کې غواړم چې په همدې مطلب درسره خبرې وکړم لومړی هره ورځ 15 دانې چارمغز خوړل جنسي قوت ډیروي دوهم په شیدو کې د شاتو خوړل مني او سپرم ډیروي دریم په شیدو کې د خرما جوشول او خوړل د ژر انزلېدو مخنیوی کوي او د مني د زیاتېدو سبب ګرځي څلورم د عام جوس خوړل د 2 څخه تر 3 میاشتو پورې پرلهپسې توګه د نارینه‌وو جنسي قوت زیاتوي پنځم د جما څخه وروسته په شیدو کې یوه کشوغه 15 دانې بادام سره یې وخورئ جنسي غوړي واچوئ او قوت به مو ډېر شي شپږم د یوې کیلې سره 10 ګرمه د غوا غوړي سهار د ناشتې پر ځای خوړل او ورپسې شیدې خوړل جنسي قوت زیاتوي اووم هره ورځ 2 دانې د هګۍ ژیړ خوړل او ورپسې شیدې خوړل جنسي قوت ډیروي درنو دوستانو یوه یادونه کوم په وروستیو کې چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ